بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ګرانو ملګرو، په 15 اګست 2020 میلادي کال کله چې کابل سقوط وکړو او د واک واګې د افغانستان اسلامي جمهوریت څخه د افغانستان اسلامي امارت ته وسپارل شو، نو نظامی تجهیزات په 3 برخو تقسیم شول. که جنگي تیارو ته راشو، نو د ناتایید شویو خبرونو په اساس زیاته برخه یې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني لخوا ګاونډي هیوادونو په ځانګړې توګه تاجکستان او ازبکستان ته د امانت په تور واستول شوې. یوه برخه یې د امرالله صالح په امر پنجشیر ته واستول شوې، تر څو د هغې په مرسته د افغانستان اسلامي امارت په مقابل کې مقاومت وکړي. او 3 تیارې چې په هغې کې غټه واړه جنگي هلیکاپټرې او وړې جنگي تیارې شاملې وې، په کابل هوایي ډګر کې ودرول شوې، ځکه چې دغه وخت د کابل هوایي ډګر کنټرول د امریکایي ځواکونو په لاس کې و. همداراز جنگي موټرې لکه MRAP او همویز هم په 3 برخو وویشل شول. زیاته برخه یې نیغ په نیغه د افغانستان اسلامي امارت ته وسپارل شوې، یوه برخه یې د امرالله صالح په حکم د مقاومت په غرض پنجشیر ته واستول شول، او یوه برخه یې چې 80 RMAP او 30 همویز نظامی موټرې وې او د هر یو قیمت $1 میلیون و، په کابل هوایي ډګر کې ودرول شول. خو کله چې په 11 اګست 2020 میلادي کال د افغانستان څخه د مکملا انخلا په غرض امریکایي افواج له کابل هوایي میدان څخه وتل، نو هلته ولاړ ټول نظامی تجهیزات چې 83 جنگي تیارې، 80 RMAP او 30 همویز نظامی موټرې وې، مکملا خرابې او ویجاړې کړې، گویا یو کباړ یې ترې جوړ کړ. وروسته له هغې د امریکایي فوج جنرال چې وینا یې تاسو په سکرین هم وینئ، هغه وویل امریکایي فوج ټول نظامی تجهیزات داسې حد ته خراب کړي دي چې بیا کارول یې ناممکن دي. د امریکا دغه کړنې افغانستان ته په نظامی بخش کې د بلیونونو ډالرو نقصان ورسوه، چې د دغه خیانت لپاره به هیڅ یو افغان امریکا معافه نه کړي. اول سپتمبر 2020 میلادي کال د افغانستان د مشرقي ولایت کونړ څخه یو نظامی هلیکاپټر کابل پر لور روان په فضا کې ولیدل شو. دغه هلیکاپټر کابل ته ورسېدو. هلته له کوزېدو او د معلوماتو وروسته معلومه شوه چې دغه هلیکاپټر افغان پایلټ ادریس مومند له کونړ څخه راوستی دی او غواړي چې د افغانستان اسلامي امارت ته یې وسپاري. د نتایج شویو رپورټونو په اساس افغان پایلټ ادریس مومند وویل چون امریکا غوښتل چې د افغانستان اسلامي جمهوري نظام د افغانستان اسلامي امارت په مقابل کې وجنګېږي او ټول ورکړل شوي نظامي تجهیزات د هغې په مقابل کې وکاروي، خو د افغانستان اسلامي جمهوري نظام ولسمشر غني داسې ونه کړل او وروروژنې ته یې د پای ټکی کېښوده. چون د امریکا ارمان پوره نه شو، نو ماته د هغوی ارادې هم ښې ونه برېښېدې. همدا لامل و چې دغه هلیکاپټر چې مسؤلیت زما په غاړه و، ما له ځان سره د ولس او دولت امانت وباله او له ځان سره مې کونړ ته یوړو، تر څو هلته یې خوندي وساتم. اوس چې امریکایي افواج مکملا له افغانستان څخه وتلي دي او هر څه د افغانستان اسلامي امارت ته سپارل شوي دي، نو دا مې اړینه او ښه وبلله چې دغه هلیکاپټر د افغانستان اسلامي امارت ته وسپارم. ګرانو ملګرو، نه یوازې دا چې ادریس مومند هلیکاپټر وساتلو او روغ او جوړې حکومت ته وسپارلو، بلکې د هغه جنگي تیارو چې د امریکایي فوج لخوا ویجاړې کړې شوې وي د بیا رغونې لپاره د کوښښ کولو لیوالتیا هم وښودله، چې د افغانستان اسلامي امارت لخوا ورته اجازه ورکړل شوه. همداراز د نتایج شویو د رپورټونو په اساس ترکیې او قطر نظامی انجینران هم د ادریس مومند مرستې ته رارسېدلي دي، تر څو دغه تیارې بیا کارونې وړ وګرځوي. د امارت اسلامي افغانستان نه یوازې دا چې ادریس مومند یې ونازوه، بلکې د افغانستان د پایلټانو د مشر په توګه یې هم وټاکه. د دې ترڅنګ یو بل افغان پایلټ نقیب همت هم د ادریس مومند سره یو ځای شو او د هغو تیارو په جوړولو یې پیل وکړ چې د امریکایي افواج لخوا ورانې ویجاړې شوې وي.
د یکشنبې په ورځ د نقیب همت لخوا یو پوسټ خپور کړی شو. په هغه کې هغوی د افغانستان ولس ته زیری ورکړی، هغه دا چې هغوی په دې توانېدلي دي چې 2 هلیکاپټرې یې بیا ځل کارولو ته چمتو کړي دي. نو ملګرو، د ادریس مومند او نقیب همت په څیر ګڼ شمېر ځوانان دې ته چمتو دي چې واپس د ملي اردو برخه وګرځي، که هغه ځمکنۍ وي او که فضایي. نو د افغانستان اسلامي امارت ته پکار ده چې د دغه ځوانانو د جذباتو قدر وکړي او ژر تر ژره ملي اردو یو ځل بیا جوړه او په دندو وګماري.